بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو سره زور زیاتی د ګڼو افغانانو غبرګونونه راپارول دي. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي او ورته توهین کیږي. خو افغان حکومت تر اوسه پورې دغه افغان کډوالو په تړاو بیا هیڅ راز پوښتنه او ګرویږنه نه ده کړې. خو په ایران کې بیا د افغان کډوالو سره په دې وروستیو ورځو کې چال او چلن بیخي بدل شوی دی او دغه التهان افغان کډوال په ښوونځیو کې نه شاملیږي او دغه راز په ډوډۍ باندې هم پرې بندیز لګول شوی دی. خو زموږ څو اساسي پوښتنې دا دي، ولې له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان ځوانان او افغانان دې ته زړه کوي چې پاکستان او ایران ته ولاړ شي، په داسې حال کې چې ښه پوهیږي چې په ډیره کم اندازه ځوانان دې ته توانیږي چې نورو هیوادونو ته په اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځینې بیا د پولساتو ځواکونو د مرمۍ خوراک او ځینې بیا د سیندونو خوراک کیږي. خو ولې اسلامي امارت په دې برخه کې خاموشه دی چې د پاکستان سفارت سفیر له په کابل کې احضار کړي؟ ولې افغانان دې ته مجبوره شوي دي چې هیواد پرېږدي؟ ستونزه چیرته ده؟ سلامونه، وخت مو بخیر. زه شاغا سعادت یم، تاسو ته مهراب وړاندې کوم. د ټولو مسایلو به راسره ډېر بحث وکړي. دوه تنه قدرمن میلمانه هر یو په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو کارپوه محمد سلیم پیګیر صاحب او دغه راز د پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز مارز صاحب. درنو میلمنو، کور ما باسي بس کې راسره برخه اخیستې. مارز صاحب ستړي مشئ، بس ته ډېر ښه راغلاست. که راسو مارز صاحب، تاسو نه د ځای څخه پیل کړو. په ایران کې 12 افغانان اعدام کیږي، تر اوسه معلوم نه د دوی لامل څه اوسه اعدام کیږي او دغه راز په پاکستان کې افغان خبریال باندې برید ترسره کیږي. په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوال سره بد چلن چې یو ماشوم وهل کیږي، په ساپوړو باندې ګونډۍ په غاړه کې ښودل کیږي او دغه راز ډوډۍ باندې بندیز پرې لګول کیږي. افغان ماشومان د حق نه لري چې په نورو هیوادونو کې زده کړې وکړي. آخر ولې دغه ګاونډي هیوادونه دغه چلن ترسره کوي؟ مارز صاحب، اوس به دمې ته لاړ شو، بیرته به راسو، بیا به همدغه ځای څخه موږ پوښتنې ته به ځواب راکړې. عزتمندو لیدونکو، اوس هم زه لنډې دمې ته، له دمې وروسته هم بحث دوام لري، ملتیا مو وکړئ. عزتمندو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. محراق دوام لري. مهرباني مارز صاحب. لومړی تاسو ته لیکي همکارانو ته، قدرمن پیګیر صاحب معظم ته، لیدونکو ته سلام احترامات. علیکم سلام، بخیر اوسئ. ګورئ، که موږ نړیوالو اصولو ته وګورو، دا مخکې بار ما ویلي دي، وروسته له 1940 کال مخکې به نه ځو هغه کله چې 1940 کال کې د امریکا مهاجرینو څخه کار وکړ، 1983 کې مقررې جوړې شولې وې. دا چې 1950 کال کې یو مقرره د کډوالو لپاره جوړه شوله چې خلک واره کېدل. خو خلاصه یې د امپراتوري عثماني نه وروسته په 1940 کال کې اوسه مقررات په دنیا کې نړۍ ته منځته راغله چې خلک سیاسي، البته مخکې له هغه نه خلک یو طبي افات به وو، زلزلې به وي، یا به فقر وو، یا به مین شول، یا به معنوي یا نور مشکل به وو، فزیکي تلل به، یا به هلته پاتې کېدل او قانوني غیر قانوني یا په ترحم کې ساتل کېدل، مسافر ده. خو دغه سیاسي مسایل بیا منځته راغله. بیا نو کله چې دغه نړیواله جګړه ختمه شوله، دلته نو په اروپا کې د جوی کې ډېر زیات کډوال تللي وو. دلته د ایمیګریشن زی یا راځي، اسالم سیکر یا سیاسي پناه، ریفوجي پناه اخیستل، دغه ټول شان د ایمیګریشن په قانون کې جوړ شول. نشنلایزیشن او ایمیګریشن دا رول راغی منځته. دې کې د روم اف ټریټمنټ ته وایي یا کنوانسیون د ویانا د 1951 کال او د پروتوکول د 1950 کال په دې کې سرحد لري. پروتوکول زمایم و چې دای نړیوال کړل، په ټول نړۍ باندې مورې اجرا شي. خو ځان دې په قطرنامه کې دا سره غوښتي چې څنګه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان د څنګه غواړي ته مهرباني کله چې هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري په دې باندې بالکل قابل د اجرا ده، او نور هیوادونه هم باید دا مراعات کړي ځکه دوی مهاجر هم بچیته شي. نو په دې اړوند باندې د اعلامیه د حقوق بشر د 1940 کال علاوه لدینه یونیسیار او قطعنامه لري چې هغه د کډوالو حقوق او د کډوال د لپاره پیسې ورکړي
انداز کمیشنري د عالی ملل متحد په دې کې سره کړی. له ټول نه علاوه اعلامیه د مشترکه د یونیسیار د یونیسف او د امنیت شورا 1988 کال چې ابتدایي یا لومړی زده کړې اجباري کړي. بالکل هغه په قطعنامه کې راغلي چې د سره یو څوک اوسېږي ولو کوم څه ته راغلی د طفل حق لري چې اورز د مکتب ته لاړ دومره شدت ورکړی دی. او په دې کې ایران خو معلوم د افغانستان غو د 1945 کال کې د ملګرو سازمان غړیتوب ورسره په دې اعلامیه ټول کې لاسلیک کړی. اوس دوی پاکستان او ایران د افغانانو کډواله پاتې نړیوالو سندمن او حقوق باندې خصوصي پر بنیاد هغه تعهدات او مایدي چې موږ دوی په منځ کې نیمه ولې بالکل دا نو د څه چې څو دلیل لري. یو ضعف د حکومتو ده د لاسپوچ حکومتونو د 15 کال چې ناس خصوصا بیان د مجاهدین خو نو څورته رهبران ته غله مفسدين و دغه اسلامي حکومت په نوم سره اوسته دا له پاکستان او ایران افغان او افغان راغله دا د دوی لاسپوچ دی حکومت و او فکر کاوه دا د من خاور د من سیاست تاسو چې وای ماس کومه کول امر به پیوګه چې وزیر وټاکا یا به وټاکا نو دوی د څه غرور زیات څه بل اخواته بیان دغه د جمهوریت په وخت کې عین قصه راوړل ښه اته پیسې ورکول کېدل یا تا د سیاوالات و چې خپل کادرونه روزل راوستل بیا نو دوی د افزار په توګه کډوان استفاده کړل د فاطمون فورم زینبون فورم افغاناس ګرم خو یا کډنو ډلې او ملل متحد پیسې ماخستلې او په زمن کې دوی د افزاري استفاده کول په دولت فشار ور کادرونه روزل دا روانې وي. ماره صاحب تیر په هیر به اوس تراسو یوازې اعلامي ورکول کېږي هغه ډېر کم غندي دغه غندنې ځایګای نیسي او موږ څومره دغه مجبوریتونه رامنځته کړي دي چې افغانستان خلک پرېږدي او نورو هېوادونو ته ولاړ شي. ګورې دلته دا خو څنګه د نړیوالو اصولو بیا د دولت د مقیم یو څه مسؤلیتونه مطرح کړي خو هغه رابطې سو یو وجایب او رسالت د خپل مطبوع دولت سره خپل اتباعو نه دفاع وکړي. سہولت ورته ترجمه کړي په دې لړ کې باید په لومړي پړاو کې د هرې پدیدې چې منفي اغېز لري یا تاوان رسوي بشر ته خپلو وګړو ته دغه عوامل بنیاد څېړل کېږي چې دا پدیده دغه عمل ولې منځته راغلی یا دا جرم یا دا کار ولې سوی هغه ته ورځي هغه رافع کېږي هغه کې اصلاحات راوړي. عوامل چې شاید خلکانو پرچمیانو وکړي بې امني و جلب ازار و ځوانان تلله واقعیت سړی و دغه سره د ثبوت مجاهدینو چې دا کېدل د جلب ازار لاسه مړ کېږي مال ته خپل د اقل یو څو ځوان نه پاتې بیا کورني جګړې وسه په سر میخونه ول کېدل او بیت المال چیرو ولو ټکول خلک لدی حالت تر دې راکټو او دې شان د جمعیت اسلامي ټول وتښتل ګلم جمعونه مو صاحب ته په درخت مردان بیا د جمهوریت په وخت بیا دلته و کادرونه بناسو مسلکي خلک بناسو پاکستان موږ به چاپېړې خوړلې غله مفسدين او دغه د افغان راوستلې په دې حکومت کاوه دا پیګي سره پښتنو ګرځا تا د خلک مدیریت چادر کو د ټول غختل کادر ولته په افغانستان کې موږ ته راولو ټول ناراض دي نو بنان خبره پدې کې دام بیا عدالتي واغه وڅو ته ګوري نه کارسته نه مسلکي ته پولیس سره کتلسته نه اساسي قانون سته نو امیدواري او بل ټول مهمه دي چې لکانو خوځي هم د تبتللی دي یو پلان مور رسالت لري مسؤلیت لري هغه وای د مار خپلوانو کې تحقیق سم کې تعوین سم کې خپل سم کول خو به خو به دی لپاره مسؤلیت پرم سبات راته وای دا خبره بل خبره بخنه غواړم ورستۍ خبره نه تنادي د دولتونو د دولت مردانو خو د اتباع د افغانستان هم ملامتي یو څه سره خو دغه وادو ته چیزي هغه معیشت ځوان ماده نه تي کې نوم د نور په عبادت جمهور په مسائل خو پارسره سینې بیا داسې خلک دي چې هغه خپل په زور ځان بیا تکي من افغان نیست من افغانستانی است افغانستانی څه معنی د افغان په خار کو سین دوه پیسې مهاجره یا مثلا از کوی دو کوچ پنشیر از ایران خاک ایران آمده هغه فکر کې دا ټول ما غلامان دا چې سیاست دي دا نور کډوال بل چې خلک نمبرې راوړي څه ول دا کار سلامت ماره صاحب وخت کم د یو د وخت در کوزک سي حلار ته بیا پیګر صاحب تراسو کدي تراسو تاریخ په دا تاریخ حقیقت ولي چې په افغانستان کې سوله
جنگ له منځه تللی و نسبي ثبات راغلی و خو ځوانان بیا نورو هیوادونو ته کډوال کېدل ځکه چې په افغانستان کې که فردي ازادي نشته تحصیل نشته دا هم یو لوی لامل ګرځي او حل لاره څه کېدلی شي په څو ثانیو کې ګوره لار د حل دا دغه عوامل باید پیدا کړي تا ته بندونه جوړې بند څه معنا لري اوبه روانې دي راپورته کې بهتر روانې ته نهر جوړ کړه کانال جوړ کړه زراعت هغه ورکړه داسې خړوب وکړه برق فابریکې جوړ خلک ته کار وکړه سکونات ورکړه دا ایران چې دی د بنګوا داسې چی څه ساتل خو ورکه ټول ایران ته دا د خانې غره شاته باګرام داسې او دا کوشتدي او دا جنور کم څه پاکستان ابد ناراضي کارو ته پیدا کړه سکونات ورکړه عدالت ته جوړ کړه خپل ځان کې سپات او پیدا راکړي چې خلک امید پیدا کړي نه پیدا کړي نو بنا بیا څه ضرورت یې سماجي شي هغه چې شتمن دی امکانات لري خو سیل لري هوا ته سیاسي مسائل دا بیچاره غریب غربت ایران پاکستان ته ځول ته شکایت دی خو هغه آسان ده او بیا کې دې پردې شاته سیاسي مسائل چې دې په زور اټول کېږي او دلته بیا نو داعش او ټي پی وو نور ډلې ته جوړیږي هغه بیا د سیاسي مسلې تفاهم بسوي د تیر اوره او د مجبور دلته کار وکوم بیا $100 ورکو دا په توپک ورکو داس غبر به ته چې به وځي بیا بل بس په خیر اوسې مارسب ښه خیر اوسې پیګیر صاحب مارسب کور ما باسي د ځانګړي بحث کې مو سره برخه اخیستو عزتمندونکو میلمنو اسلامي امارت وړاندیزونه درلودل چې د ایران او پاکستان په دغه ډول چلند خاموشي نه اختیار کوي بلکې دواړه هیوادونو نه دي پوښتنه وکړي چې ولې افغان کډوالو سره دغسې زور زیاتی کیږي او تر کله به دغه وضعیت دوام لري او په کور دننه د هر افغان ته د کار د نجونو ته د زده کړو لپاره زمینه برابره کړي تر څو بیا افغانان دغسې نورو هیوادونو ته چې په زرګونه افغانان وتې چې نور هم په زرګونه افغانان د وتو په حال کې دي ولاړ نه سي بحث مو همدلته پای ته ورسېد تر بلې خپرونې تاسو په حضور کې حاضرېږو په لوی واحد رام مسپارو لوی الله مو مل شه د یو ښه افغانستان په هیله له لیدلو مو مننه